بسم الله الرحمن الرحیم. شمشو د بیبي لور عرف ګیلمنې. شمشو بیبي ستا رښتیا نوم دی؟ ای شمسو موره دا د څلور لکه زما چې ګیلمنې د نور د هېڅ سره مې پروا نشته، خو لکه دا نوم مې په تا نه دی څوک. ها شمشو عرفي ګیلمنه بس سوشل میډیا د څه ناڅه پې رواني. دا وخت که تاسو وګورئ شهرام خان ورسره ګیلمنه په خپل منځ کې یو جنګ روان دی او هغه په دا رنګ دی چې خلک شهرام خان ته وایي چې آیا ګیلمنې ډېر زیاته داسې غیر اخلاقي حرکتونه یعنې فحاشي شروع کړل او تاله دا پکار دی چې د دې خلاف ودرېږي. شهرام خان چې کوم دی عدالت ته تللی دی، مختلف قسمه کم قانوني پلیټفارم چې دي هغه یې اختیار کړي دي او کوشش کوي چې ګیلمنه هغه په څه ناڅه طریقه باندې ګرفتار شي او د دې کوم سافټویر چې دی هغه اپډیټ شي او د داسې قسمه ویډیو یعنې په لایو کې چې کوم قسمه رد بد او کوم قسمه خبرې کوي سړی حیران شي چې آیا دا دونه دغه په دې کې څنګه راغی چې داسې خبرې کوي، او بلکې خلک چې کوم دی ماشومان چې دي زنانه چې دي هغه به دا ګوري څنګه، بلکې په زراو خلک ورته ناسي او په لکاو قسمه کم ګفټونه چې دي هغه ورته کله شیر په شکل کې او په یو شکل او بل شکل کې کېږي. راټول نه غټه خبره او کومه بدبختي چې دا خو زمونږ د ځکه سپورټ مونږ هغه ورکو او بیا الټه شهرام خان او دیو ته وایي چې آیا داسې خلاف قانوني کاروایي وکړه، بلکې تاسو که وګورئ په میلیونونو فالوور یې دي، دا فالوور خو د بل سیټ نه دي راغل، خو ما او تا فالو کړې ده او زما او ستا د لاسې چې کوم دی هغه دې حد ته رسېدل ده. بس الله دې هغه وکړي چې څه کې زمونږ خیر وي، ځکه د ټیک ټاک کم فساد چې پاکستان ته راننوتی دی او کوم قسمه لایو کې کنځل رد بد ویلی کېږي نو هغه ډېر حیران کون خبره ده.